کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام د غرمې لخوا قیلوله کوي، بیده دی، آرام کوي، شیطان ورته رالی، دروازه یې ور وټکول. حضرت ذوالکفل علیه السلام چې کله ورته راولاړ شو، پوښتنه یې جن وکړه چې څوک یې؟ شیطان ورته وویل یو مظلوم سپین ږیری یم چې ظلم را. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت ذوالکفل علیه السلام بیان کوو چې الله سبحانه وتعالی په سورة الانبیاء کې د هغه ذکر کړی دی، او الله سبحانه وتعالی فرمایي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. حضرت اسماعیل علیه السلام، حضرت ادریس علیه السلام او حضرت ذوالکفل علیه السلام دی ټول د الله سبحانه وتعالی د صابرو بندگانو سدي. او الله سبحانه وتعالی فرمایي وادخلناهم في رحمتنا، ما دی په خپل رحمت کې داخل کړه، انهم من الصالحین، بلا شک دی زما له هغه بندگانو سدي چې هغه نیک او صالح و. حضرت ذوالکفل علیه السلام د الله پیغمبر او کد الله سبحانه وتعالی پیغمبر نو، د هغه ولی او دوستو، د هغه یو نیک او صالح بنده و. مفسرینو لیکلی دي چې حضرت ذوالکفل علیه السلام الله سبحانه وتعالی په سورة الانبیاء کې په دغه 2 آیاتو کې چې د ذکر کړی دی، الله سبحانه وتعالی په دغه ځای کې د حضرت ذوالکفل علیه السلام ذکر د حضرت اسماعیل او حضرت ادریس علیهما السلام سره یو ځای کړی دی. حضرت اسماعیل او حضرت ادریس علیهما السلام د الله هغه بندگان دي چې په قرآن کریم کې په ډیرو آیاتو کې د دې د نبوت او رسالت ذکر راغلی دی، او د الله سبحانه وتعالی نبیان او رسولان و. حضرت ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې د آیات د ظاهر صدا معلومیږي چې حضرت ذوالکفل علیه السلام هم د الله سبحانه وتعالی نبی او پیغمبر و. مگر د ځینو نورو روایاتو څخه بیا دا معلومیږي چې حضرت ذوالکفل علیه السلام د انبیاء کرامو علیهم السلام د زمرې او جماعت څخه نو، بلکې یو صالح مسلمان او د الله سبحانه وتعالی ولی او دوستو. امام تفسیر ابن جریر رحمه الله په خپل سند د حضرت مجاهد څخه نقل کوي چې کله حضرت یسع علیه السلام چې د هغه نبوت او پیغمبري په قرآن کریم ثابته ده، دی وایي کله چې حضرت یسع علیه السلام سپین ږیری سو، ضعیف سو، نو بیا حضرت یسع علیه السلام اراده وکړه چې د خپل ځان لپاره یو خلیفه او نایب وټاکي، او هغه د خلیفه او نایب ټول هغه کارونه د په ژوند کې کوي کم کارونه چې د یو نبی د فرایضو څخه دي. نو حضرت یسع علیه السلام خپل ټول ملګري او خپل ټول اصحاب سره راجمع کړه، او بیا یې هغو ته وویل چې زه دا اراده لرم چې په تاسې کې د خپل ځان لپاره یو خلیفه او نایب وټاکم، او د خلیفه او نایب ټاکلو لپاره زه 3 شرطونه لرم. کم انسان چې د دې 3 شرطو جامع و، دا 3 سره شرطونه په هغه کې موجود و، هغه به زما خلیفه وي، زما نایب به وي، زما په ژوند کې به هغه زما هغه کارونه کوي کم چې الله سبحانه وتعالی د هغه کارو کول پر ما فرض کړي دي. حضرت یسع علیه السلام د خپل اصحابو ته وویل چې هغه 3 شرطونه، یو دا شرط دی چې داسې سړی به زما خلیفه او نایب وي چې د هغه به همیشه روژه وي، هغه به همیشه روژاتي، هغه به هیڅکله روژه نه ماتوي، سر و کال به د ورځې د هغه روژه وي. او زما 2م شرط دا دی چې زما خلیفه او نایب به داسې څوک چې هغه به همیشه ټوله شپه الله سبحانه وتعالی ته پر عبادت ولاړي، ټوله شپه به ویښي، بیداره به وي، د الله سبحانه وتعالی عبادت به کوي، د هغه ذکر او فکر به کوي. او زما د خلافت 3م شرط دا دی چې زما خلیفه او نایب به هغه څوک
چې هغه به هیڅ کله غصه او قهر نه کوي، هغه ته به هیڅ کله غصه او قهر نه ورځي، هغه به هیڅ کله خشم نه کوي، چاته به غصه نه کوي. په دغه مجلس کې یو داسې غیر معروفه سړی ولاړ سو چې د خلکو په سترګو کې هغه حقیر او ذلیل و. هغه حضرت عیسی علیه السلام ته وویل چې دغه درې کارونه زه کوم. حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه جن وکړه چې آیا ته همیشه روژه نیسې؟ آیا ته به همیشه د شپې بیداره یې، ویښ به یې، د الله عبادت به کوې او ته به همیشه هیڅ کله چاته غصه نه کوې؟ دغه ځوان چې ولاړ سو دا حضرت ذوالکفل علیه السلام نومېده دی و حضرت عیسی علیه السلام ته وویل چې د الله پیغمبره دا درې سره کارونه زه کوم او دا درې سره کارونه زه کولی سم. مفسرینو لیکلي دي وایي د حضرت عیسی علیه السلام په دغه ورځ کې پر ده باندې اعتماد او بروسه نه راله، نو ده یې رد کړي، د ده سره یې دا خبره نه ومنل. بله ورځ بیا حضرت عیسی علیه السلام خپل اصحاب سره راجمع کړي و، هغو ته یې بیا وویل چې زه د خپل ځان لپاره خلیفه ټاکم، د خپل ځان لپاره نایب ټاکم، زما دغه درې شرطونه دي. په حاضرینو کې په مجمع کې د حضرت عیسی علیه السلام په اصحابو کې بیا هیڅوک نسو ولاړ، یوازې دغه ځوان چې حضرت ذوالکفل نومېده دی بیا ولاړ سو او وی ویل چې د الله پیغمبره دا درې سره کارونه زه کولی سم. نو دغه ورځ کې حضرت عیسی علیه السلام حضرت ذوالکفل علیه السلام خپل خلیفه او نایب مقرر کړي. کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام خلیفه سو او د حضرت عیسی علیه السلام سره دا عهد وکړي، دا وعده یې وکړه چې زه به همیشه روژه نیسم، همیشه به د شپې بیداره یم، د الله عبادت به کوم او زه به هیڅ کله غصه او خشم نه کوم. نو شیطان ډیر پریشانه سو او شیطان خپل اعوان او خپل پاټي راوغوښتل چې زه ستاسې څه کومک غواړم، تاسې به څوک حضرت ذوالکفل علیه السلام ته دوکه ورکړي او په داسې کې داسې څوک شته چې هغه د حضرت ذوالکفل علیه السلام دغه وعده ورماته کړي. د شیطان اعوان د هغه د پاټۍ ملګرو وویل چې په موږ کې داسې څوک نسته چې هغه دې د حضرت ذوالکفل علیه السلام دغه درې وعدې او دغه درې عهدونه ورمات کړي. د شیطان چې کوم اعوان او ملګري وه هغو ټولو دا اقرار وکړي چې موږ دا کار نسو کولی. نو ابلیس لعین شیطان و خپل اعوانو ته وویل چې دا کار تی نسی کولی، نو زه خپله دا کار کوم. کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام سره دا وعده وکړه، نو حضرت ذوالکفل علیه السلام د خپل وعدې مطابق به د ورځې روژه وه او د شپې به ټوله شپه پر عبادت ولاړو. په ورځ کې به صرف د غرمې په وخت کې قیلوله کول. قیلوله دا د غرمې خوب ته وایي چې زموږ په شریعت او زموږ په دین کې هم دا سنت طریقه ده. د پیغمبر علیه السلام سنت دی چې سړی غرمه یو غړی آرام وکړي بیده سي. حضرت ذوالکفل علیه السلام خو به ټوله شپه پر عبادت ولاړو، یوازې به یې غرمه قیلوله کول، لږ غړی به یې آرام کوي. کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام د غرمې لخوا قیلوله کوي، بیده دی، آرام کوي، شیطان ورته رالی، دروازه یې ور وټکول. حضرت ذوالکفل علیه السلام چې کله ورته راولاړ سو پوښتنه یې جن وکړه چې څوک یې؟ شیطان ورته وویل یو مظلوم سپین ږیره یم چې ظلم را سره سوی دی. حضرت ذوالکفل علیه السلام دروازه ور خلاصه کړه. د شیطان څخه یې پوښتنه وکړه، هغه د یو سپین ږیري په شکل راغلی و. شیطان کور ته دننه ورغلی و حضرت ذوالکفل علیه السلام ته یو ډېر اوږد نقل شروع کړي چې پر ما باندې د خپل قوم خلکو ظلم کړی دی، ما ته خپل حق نه راکوي. لنډه دا چې دومره اوږده افسانه یې ورته شروع کړه چې د حضرت ذوالکفل علیه السلام څخه هغه قیلوله او د غرمې خوب پاته سو. حضرت ذوالکفل علیه السلام ورته وویل چې کله زه د کوره څه د باندې در ووځم او د قضا او عدالت په مجلس کې کښېنم، هلته ته ماته راسه، دا خپله قصه راته وکړه، زه به دا ستا د قوم د خلکو څه دا ستا حق در واخم. کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام د کوره راووتی او خپل د عدالت او قضا مجلس ته رالی
او په دې انتظار و چې هغه سپینږیری مظلوم به اوس راسي، هغه مظلوم نه رالی. په دا بله ورځ سهار حضرت ذوالکفل علیه السلام بیا خپل دفتر ته، خپل د قضا او عدالت مجلس ته ولاړی. در غرمې پورې بیا انتظار و چې هغه سپینږیری به راسي، خو هغه سپینږیری در غرمې پورې نه رالی. کله چې دا دوهمه ورځ حضرت ذوالکفل علیه السلام خپل کور ته رالی او د غرمې د خوب او قیلولې لپاره آرام لپاره بیده سو، شیطان بیا د هغه سپینږیري په شکل رالی، دروازه یې ور وټکول. کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام ورته راولاړ سو، پوښتنه یې جن وکړه چې څوک یې؟ ده ورته وویل یو سپینږیری مظلوم یم چې خلکو ظلم را سره کړی دی. حضرت ذوالکفل علیه السلام چې کله دروازه ور خلاصه کړه، هغه د پرون سړی و. حضرت ذوالکفل علیه السلام ورته وویل چې ما تا ته وویل چې ته زما عدالت مجلس ته راسه، زما د قضا مجلس ته راسه، ته نه پرون ماپښین رالې نه نن سهار رالې، در ماپښین او در غرمې پورې زه تا ته انتظار وم. دا سپینږیري ورته وویل چې په حقیقت کې شیطان وویل ای د الله پیغمبره، هغه زما د قوم خلک، هغه زما سره جنجال کوونکي داسې خبیث خلک دي، داسې بد خلک دي. کله چې هغه خبر سوه چې ما تا ته دغه خپله فیصله راوړې ده، نو کله چې دوی پوه سوه چې که چیرې موږ د حضرت ذوالکفل علیه السلام مجلس ته ورسو، نو حضرت ذوالکفل علیه السلام به په موږ باندې دا خبره لازمي کړي چې موږ تا ته حق درکو. نو هغه زما د قوم خلکو زما سره دا خبره ومنل چې موږ تا ته حق درکوو. ای د الله پیغمبره، کله چې ته د قضا د مجلس سره ولاړ سوې، دوی بیرته انکار وکړي. حضرت ذوالکفل علیه السلام ورته وویل چې ته اوس ولاړ سه، کله چې ماپښین زه د قضا مجلس او دفتر ته درسم بیا ته راسه. کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام دا دوهمه ورځ ماپښین خپل د قضا مجلس او د عدالت دفتر ته رالی، بیا انتظار و هغه سپینږیری نه رالی. دا دریمه ورځ سهار بیا حضرت ذوالکفل علیه السلام انتظار و، در غرمې او ماپښینه پورې هغه سپینږیری مظلوم چې په حقیقت کې شیطان نه رالی. دریمه ورځ چې کله حضرت ذوالکفل علیه السلام خپل کور ته رالی، نو د کور خلکو ته یې وویل چې زه قیلوله کوم، آرام کوم، بیدېږم، تاسې د باندې پر دروازه ودرېږئ، که چا دروازه را ټکول د دروازې د ټکولو اجازه مو ورکوئ. کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام پرېوتی د قیلولې او آرام لپاره، شیطان بیا د هغه مظلوم سپینږیري په شکل رالی او غوښتل یې چې دروازه وټکوي، خو هغه کم خلک چې ولاړ وه هغو ده ته اجازه نه کړه ورکړه. شیطان ولاړی د کور د یو خونې روشندانو کلکینو، در هغه کلکین د حضرت ذوالکفل علیه السلام کور ته ور واوښتی او د حضرت ذوالکفل علیه السلام د خونې دروازه یې ور وټکول. کله چې حضرت ذوالکفل علیه السلام را کښېنستی چې ویې کتل دروازه د کور بنده ده، نو د دې سپینږیري صاحب پوښتنه وکړه چې ته د کومې خوا رالې. په دغه وخت کې د حضرت ذوالکفل علیه السلام سر په خلاص سو چې دا ابلیس لعین دی او دا شیطان دی، او ده ته یې وویل چې ته ابلیس یې، د الله دشمن یې. ده ورته وویل د الله پیغمبره، زه ابلیس او شیطان یم، د دې لپاره تا ته راتلم چې په تا باندې غوسه وکم، په تا خشم وکم، او هغه وعده او هغه عهد چې تا د حضرت یسع علیه السلام سره کړی و، هغه عهد په تا باندې مات کړم. دا و د حضرت ذوالکفل علیه السلام قصه. او د حضرت ذوالکفل علیه السلام نوم چې ذوالکفل یې بولي، په دې خاطر ورته وایي چې ذوالکفل علیه السلام هغه انسان و چې خپله وعده او خپله ذمهداري یې پوره کړله، او کومه وعده یې چې د الله پیغمبر یسع علیه السلام سره کړې وه، هغه یې نه کړه ماته، هغه یې در پایه پورې ورسول. دا د حضرت ذوالکفل علیه السلام قصه وه چې الله سبحانه وتعالی د هغه ذکر په سورة الانبیاء کې کړی دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.